تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة ملک. د دې سورت په لوستو د بنده بخښنه کیږي. مسند احمد کې صحیح حدیث دی چې دا سورت څوک وایي دوامداره الله باغ ته بخښنه کوي. یو بل روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل دا الله په کتاب کې یو سورت ته 10 آیاتونه دي، هغه د یو بنده د پاره سپارښت وکړو تر دې چې داغه بخښنه وشوه. ابو داود ترمذی کې دا حدیث راځي. یو بل حدیث کې راځي جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با تر هغه پورې نو د کېده تر څو پورې چې به سورته ملک لوستل نه وو. د دې وجنا د نور د پریوتو نرستو معنا د ماخام د مانځه نرستو کبه ماخام مانځب چې متصل نه کما خستان وي خود دې ویل دا ډېر لوی برکات لري او د انسان په بخښنه کېږي. او موږ او تاسو یقینا بخښنې ته محتاج یو، ګناهونه هم ډېر دي، نو خطر ده دې چې چېرته جهنم ته ونه لېږي. نو د دې صورت په لوستلو باندې شپې د خوانه به انسان ته بخښنه وشي. د صورت مقصد الله رب العزت بندگانو تخپل تعارف کوي، ځان ور باندې پیژني چې زه څوک یم او ما څنګه و پیژنئ. یو دا چې زه په شیزونه کې برکت اچوم، نو برکت دا اچوم نو بندګیم زما وکړئ. دویم معنا یې راوکئ او زما تعظیم زړونو کې راولئ. د سورت ټول مقصد دغه درې خبرې. یو الله خپل رب العزت خپل تعارف کوي چې په شیزونه کې برکت زاچوم بندگی زما وکړي، یره زمانہ وکړي او زما تعظیم په زړونو کې راولئ. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کوو. تبارک الذی بیده الملک. سورۃ فرقان کې داغه شروع شو و تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. آلتا مسئلہ واضح شو چې یو مبارک دی یو مبارک دی، یو په صيغه اسم فاعل باندې بل په صيغه اسم مفعول باندې. په صيغه اسم فاعل باندې شینو داغه معنا دا خیر اچون کې مبارک، نو هغه صرف الله کې دی شي، د الله نه بغیر نه بل څوک مبارک جوړ دی شي او نه په شیزونو کې خیر او ګټه چول شي. دویم دی مبارک په صيغه اسم مفعول باندې خیر اچولې شوی. نو خیر اچولې شوی هغه انسانم کېدلی شي. عیسی علیہ السلام و جعلنی مبارکن، زی مبارک ګرځولې ما کې الله خیر او برکت اچولې دی. دارنګي مکان هم کېدلی شي. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکة مبارکا. اوقات هم کېدلی شي. په ليله القدر کې د قدر پښپا کې الله خیر او برکات اچولې دي. رمضان کې الله خیر او برکات اچولې دي. سحر د مانځنه تنور د خطو پورې ټیم کې برکت ده. د ماجګر د مانځنه
تر نور د پریوتو پوری د ټیم کې برکت ته نو معنا دا د پدې کې الله خیر اچولې ده نو مبارک پس غیر اسم مفعول باندې هغه اوقاتم کې دی شي مکانم کې دی شي انسانم کې دی شي لیکن مبارک پس غیر اسم فاعل باندې سوا د الله نه بل هیڅ څوک نشي کېدل زکه د مبارک د برکت نه برکت وای یا په معنا د همیشوالی باندې دی همیشه صرف الله دی او یا په معنا د نمو د زیادت باندې دی او په شیزونو کې نمو زیادت څوک راولي الله تبارک الذی بیده الملک برکت چون کې دی هغه ذات چې داغه فلاس کې بچای دا داغه فلاس کې اختیارات دي وهو على كل شيء قدير او دا الله په هر یو چیز باندې قدرت لري الذي خلق الموت والحیات هغه ذات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند د باز خلکو ذهن کې سوال لازم چې موت خو نشته او نش قابل د خلق نه دی نو بیا الله څنګه وی خلق الموت یاد ساتي عدم دو قسم دی یو عدم محض دی یو عدم والملکه دی هغه چې تعلق د خلق ور پورې نه کیږي هغه عدم محض دی او دا د عدم والملکه نو مراد موت نه موت الخلق دی او موت الخلق دا عدم محض نه دی د دې وجه نه دی پورې تعلق د خلق کېدل شي خلق الموت والحیات پیدا کړی د الله هغه مرګ د مخلوق او دارنګ ژوند د مخلوق د مخلوق مرګ م الله پیدا کړی دی او د مخلوق ژوند م الله پیدا کړی دی ليبلوکم ایکم احسن عملا د دې لپاره چې الله رب العزت ازمیخو کې ستاسو امتحان واخلي ستاسو چې کوم یو پتا سو کې خیسته عمل والا دی قران کریم چې څومره ګوري الله رب العزت د ډیروالی صفات نه کوي چې ايکم اکثر عملا تاسو کې د چا عمل زیات دی بلکې الله رب العزت چوي نو احسن عملا وي ډیروالی چې کله پکې د پیغمبر طریقه نه اخلاص پکې نه د دغه ډیروالی هیڅ پیدا نشته دی لږ عمل دی وی خو اخلاص دی پکې او د نبی په طریقه باندې دی وی قیامت کې تا اعمال شماري نه یو دوا درې درته نه کوي قیامت کې ستا اعمال تلی او ی قانون دا دی چې په تل کې هغه وزن له اعتبار وي ډیروال له اعتبار نه یو بوسته صابر ټرک په تل کې ودروا او بل طرف ته صرف یو سوزکه وسپنه او ته مقابل کې کېدا هغه ټرک در بالکل اسمان ته رسي کډمبر ته ګوري او دارنګي جسامت ته ګوري خدا هغه ټرک جسم زیات ته و دغم زیات ته لیکن وزن په لحاظ باندې هیڅ نه دی نو قیامت کې الله اعمال شماري درته نه بلکې وزن کوي درته او احسان په عمل کې راضي په دوه شینو باندې یو په اخلاص باندې او بل چې د نبی د طریقې سره موافق وي فضیل ابن عیاض نه چا پښتنه وکړه هغه ورته وای عمل کې احسان عمل کې چې دینو وزن دارا پیدا کیږي په دوه شیزونو باندې یو دا چې عمل کوون کې اخلاص وي ریا سمعت ځان خودنه دا پکې نه او دویم دا چې نبی طریقه پکې وي د دې لپاره چې واز مې تاسو چې کوم یو د تاسو نه خیسته عمل والا دی او دا الله زوره ور او بخون کې دی الذي غزاد خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دی واسمانونه طباقا لاندې باندې طباقا قط فقط طباقا طبقه دا واسمانونه الله داسې جوړ کړی دی چې لاندې باندې اول دویم دریم څلورم پنځم شپږم وم دارنګي طبقه
او دارنګ قد په قد باندې هر اسمان د بل اسمان په مقابل کې په قد باندې خودل شوی دی. داسې ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، نګوره ته په پیدایش ته مهربان باچا کې من تفاوت هیڅ فرق. د فرق نه مراد عیب دی، د فرق نه مراد نقصان دی. د الله په پیدایش کې ته هیڅ نقصان نه ني. مثال په تور په کومه طریقه او پر کوم رنگ چې الله رب العزت اسمان پیدا کړی دی، څوک هم دا نشي ویلی کدا په بل رنگ پیدا شوی یا په بل شکل پیدا شوی هغه بہت خوان او مزه به دینه زیاته وي، دا څوک نشي ویلی. د الله په پیدایش کې کوم نقصان او عیب نشته چې ګنا څوک دا وایي چې دا په بل رنگ پیدا شوی او یا په بل طریقه باندې کیفیت باندې پیدا شوی، بلکې دا شته طریقه او دا خپل کیفیت دا د ټول نه مزیدار او اعلی او مضبوط دی. فرجع البصر هل ترى من فطور، واړه وسترګي هل ترى من فطور، آیا ویني ته څه چود تا ته کې چودونه ښکاری، هیڅ چودونه کې نشتا. ثم ارجع البصر، بیا وګرځو نظر کرتين دوزلی مراد دي، کرتين نه دوال نه ده مراد، بار بار واړه ودا نظر. ينقلب اليك البصر، راو بغرزی تا تخپل سترګي او نظر خاصئا ذلیلا. د خاص ایمانا دادا چې ستا کوم مطلوب دی هغه به تا ته حاصل نشي، ځکه ستا مطلوب په هغه کې نقصان پیدا کول، چاودونه پیدا کول نشي پیدا کوله. او حسیر معنی ستړی ستومانه، بیا د نظر واړو ځان ستړی ستومانه ک او هغه کوم مطلب چې ستا هغه ته حاصل نشو. ولقد زينا السماء الدنيا، یقینا خسته کړه د منګ اسمان نږدې، بمصابيح پړیو باندې په چراغونو باندې چې عبارت ته د ستورو را. وجعلناها رجوما، او ګرځولې د منګ دغه ستوري دغه مصابيح دغه چراغونه رجوما وشتون کې لشیاطین لپاره شیطانانو. واعتدنا لهم عذاب السعير، او تیار کړی دی موږ د دې لپاره عذاب د اور بل کړی شوی. وللذین کفروا بربهم، او د هغه کسانو لپاره چې کفر کړی دی په خپل رب باندې عذاب جهنم، عذاب جهنم دی. وبئس المصير، او بد زید ورزیدو دی دا جهنم. اذا القوا فيها، کله چې گزار کړی شي ولړ کړی شي په دې جهنم کې، سمعوا لها شهيقا، وابوري داغه د پاره هنیدل، ایش आवाजونه بکي. او وهي تمور، او هغه وهي تفور، او هغه خټيږي، جوش بکي جوش. تکادو نزدې دا تميز من الغيظ، چې بیل شي وچوي ټق وچوي من الغيظ د غصینا. سله چې غوسه ورشي راګونه راو پړسيږي، سره چې کنه بيخي وش کېده. نو کله چې داغه غړمبا وګوري، داغه غشور وګوري، داغه غوسه وګوري، ته به چې د جهنم سره بیر شو. کلمہ القی فیها فوج، هر پیرا چې گزار کړی شي په دې کې فوج ډلا، سالهم خزنتها، تپوس بکې د دغه ډلې نه چوکیداران د جهنم، علم یاتکم نذیر، آیا نور غلی تاسو څوک راون کی چې دنیا کې راولي وي، او تاسو د دې ورنه د دې عذاب نه د بچ کېدو لپاره سلار ځان لکتلې وي. سالهم تپوس په وکړه دوینا خزانچین د جهنم، چوکیدار د جهنم، علم یاتکم نذیر، آیا نور غلی تاسو څوک راون کی؟ قالوا بلا، دی ورته وی ولن قد جاءنا نذیر، یقینا دا غلو مونږ ته يرون کی. فکذبنا، من داغه تکذیب کو، قلنا ما نزل الله من شيء، او من ویلا چې نه درالې غله الله رب العزت هیڅ شی ماننه پیغمبر نکم کتاب راځي چې په ځل کې راشي د ارث انکار کوي. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نه تاسو مگر په گمراهی لویه کې. دا به انبیاء علیهم السلام تویل.
وقالو وای بدای دارمانو نبکی لو کننا نسمعو کچری وې منګه اورېدلې خبره قرآن او دارنګ د حدیث لو کننا نسمعو کچری وې منګه چاورېدلې وې خبره د قرآن او د حدیث او ناقلو یا مر باندې سوچ کړي وې نو ما كنا فی اصحاب السعیر نبو منګه ور والاو کې ما كنا فی اصحاب السعیر نبو منګه وس ور والاو کې که دنیا کې موږ سوچ کړي وې د قرآن په خبرو باندې په احادیثو د پیغمبر باندې نو نن با د جهنميانو سره موږ یو ځای نه وې فاعترفوا بذنبهم مصلا و اقرار وک خپل ګناوونو وسحقا لاصحاب السعير وسحقت د پاره د خوندانو د ور بل کړی شوی ان الذين يخشون ربهم مخک تخویب بیان شو اوس چې د الله بشارت بیانې هغه کسان چې ویریږي د خپل رب نه بالغیب په حالت تنلیدل کې لهم مغفرة واجر کبیر د دې لپاره بخشش ته واجر لوی واسروا قولكم وبجهروا به الله رب العزت خپل وسعت علم ته اشاره کوي چې ما ته پټ او ښکارستا سو یو شانتی دي د سینه د چستاسو پشان په زور خبره وکي څوک نو تاسو واوري چې پټه وکي تاسو نه اوري زستاسو پشان ته نه ما ته پټ او ښکارا یو شانتی دي او که پټه کړی تاسو خبره خپل او اویج حروبی یا ښکارا کوي هغه انه علیم بذات الصدور یقینا د الله په هره پرازونو د سینو باندې کتا سو خپل خبره پټه کوي که ښکارا کوي الله فرمایي دا ماته یو شانتی دي زد زلون پرازونو هم پويګم واسروا قولکم او که پټه کوي تاسو خپل وینا اویج حروبی یا ښکارا کوي هغه انه علیم بذات الصدور یقینا د الله په هره پرازونو د سینو باندې الا يعلم من خلق دې کې دوه تفسیر دي یو تفسیر کې یعلمو کې پټ ضمیر دی هغه راځي دی الله تا او من خلق دا مفعول به دا نو الله فرمای الا يعلم آیا نفوی هغه ذات نه پیژني الله نه پیژني هغه ذات من خلق هغه څوک چې هغه پیدا کړی دی یعنی الله خپل مخلوق نه خبر نه دی نو یعلم کې ضمیر شو هغه فاعل شو آیا نه پوهیږي هغه ذات آیا علم نه لري هغه ذات من خلق په هغه چا باندې چې هغه پیدا کړی دی معنا هغه علم نه لري په خپل مخلوق نو سړی یو شی پیدا کوي او علم ور باندې نه لري به کیږي نو چې پیدا کړی دی خو علم هم لري په دویمه ترجمه کې من خلق دا فاعل دی علامه د پاره مفعول محذوف دی مفعول محذوف دی او من خلق عبارت ته د خالق نه الا يعلم من خلق آیا نه پوهیږي هغه ذات چې پیدایش کړی دی خلقه په خپل مخلوق باندې خلقه په خپل مخلوق نو من خلق په معنا د خالق سره شو الا يعلم الخالق خلقه آیا خالق په مخلوق نه پیژني نو په دې توجیه باندې علماء کې به ضمیر نشتا وهو اللطيف الخبير او دا الله بارک لیدون کې او خبردار دی هو الذي جعل لكم الارض ذلولا الله غزاد ته چې جوړه کړی د ستاسو لپاره ځمکه تابع څنګه تابع ده د پیدو اخستلو لپاره ک بوټي کې نه لوي ک فصل پکې کارای ک چمن پکې جوړوي تا هغه وي چې چمن جوړو یاد ته وي چې ما کې فصل مکرا یاد ته وي ما کې باغ م جوړو د دې ځمکې نه چې ته کومه फायदा اخستل غواړي هغه ته تیار ده کبادي ور باندې کې ک باغ پکې جوړه ک فصل پکې کاری او ک خویان پکې وباسي او ک کارخانه پکې ودره صافه دا د دې تسخير او تابعداري چا کړی دا الله فرمای جعل لكم الارض ذلولا غرزول د ستاسو پر ازمکه تابع د پاره د پیدا خستو چې څنګه پیدا تی اخلي فمشو فی مناکبها یو دغه پیدو ندام ده فمشو فی مناکبها
زئی راځي په لارو داږي کی وکلوا من رزقه دای بل فائدہ او خوراک کوي د رزق داغینا و الیه النشور او دی الله ته پورته کېدل امنتم من فی السماء آیا بیره تاسو امنتم آیا بیره تاسو آیا به خوف تاسو د هغه ذات نه فی السماء چې په برکه دی آیا به خوف تاسو د هغه ذات نه فی السماء چې په برکه دی د دې وجنه عام طور سره قران کریم کې الیه یسعد الکلم الطیب وهو القاهر فوق عباده ټول نسبتون الله چې ځان ته کوي په دې طریقه باندې کوي نور کیفیت باندې من خبره نه کوو صرف دام عقیده دا چې الله بر دی او دام عقیده نه چې الله هر ځای دی هر ځای نه دی د علم په لحاظ او د قدرت په لحاظ هر ځای دی خو د ذات په لحاظ باندې بر دی فوق العرش د عرش نه بر او دا خلق نه پوهیږم چې دې غریبانانو اصل مسلم دا چې دا خلق به لارې کړم دي زینو مليانو به لارې کړم کله ورته یو سوي کله ورته بل سوي بیا چې تاسو ته وکی دا ولید سوي والله مکان نه لري خا چرته دي هر ځای دی دا هر ځای څه شی ته ماته وای کنه دا هر ځای څه شی خبره ده په دې کیفیت باندې بحث نه کوو صرف دام ایمان دې څنګه چې قران وای ورپسې آیات کې بیا وای امنتم من فی السماء آیا به یری تاسو آیا به خوف تاسو د هغه ذات نه چې په بار کې دی ان یدسنا ان یخسب بكم الارض د دینه چې نه باسي تاسو پس مکه فیضا هی تمور نو ناسا به د غزمکه سي خوځيږي وا ګوري کله چې یو شی په دې زمکه کې خطر کې او بیا هغه خوځيږي نو هغه شی کته نزي او چې کله هغه خوځيږي دا شی نشي کته روان وي نو معنا دا ده الله رب العزت وایي کزه وګواړم په دې زمکه هم کته راکړم به زمکه خوځيږي او تاسو به کته روانسته لکه قارون هم د روان دي تر قیامت پورې به کته زی نو الله فرمای تاسو دایره نشتا چې زم په دې زمکه نه نواسم او به لازمکه خوځيږي او کته راکاږي ام امنتم من فی السماء یا تاسو به خوف د اغه ذات نه چې مبارک دی د سنا ان یرسل علیکم حاسبا چې راولېږي په تاسو باندې باران د کانو فستعلمون کیف نذیر نو زر دې چې تاسو په پوه شئ چې کیف نذیر چې څنګه زما یې راول ولقد كذب الذين من قبلهم او یقینا دروغجن غنلی هغه کسانو چې مخکې دوی نه وو چاله انبیاء علیهم السلام لرا آسمانی کتابون لرا تکذیب کړو د ورځې قیامت ولقد كذب الذين من قبلهم او یقینا دروغجن غنلی هغه کسانو چې مخکې دوی نه وو فكيف كان نکیر نو څنګه زما عذاب دوی لرا اولم يروا الى الطير بل دلیل ته وګوره آیا نګوري دا خلق مرغانو ته فوقهم د پاسه دوینا صافات و يقبل آیا دې نګوري مرغانو ته فوقهم د پاسه دوینا صافات وزر خورون کی صافات وزر خورون کی و يقبل او بندوی اغا یو زر خوري به څه بندي کی صافات وزر خورون کی ويقبضن او بندوی اغلرا ما يمسكوهن ندی ټینګړې دی لرا ندی سار کړې دوی لرا ندی بن کړې دوی لرا دراورې دونا الا الرحمن مگر مهربان بچا دا الله نه بغیر په هوا کې نه څوک مرغ ټینګولې شي زکه کې وزن لري کم شی چې ثقل لري وزن لري هغه مرکز ته راځي هغه سمکی ته راځي او دا په هوا کې ګرځي کله نه کله دومره لري لاړ شي چې سر نه سړي په نظر کې راځي نه دا په دې هوا کې چاټینګ کړي دی الله فرمایي دا ماټینګ کړي به څوک نشي ټونګولې انه بكل شيء بصير یقینا دا الله دې په هر یو سیز باندې لیدونکې
امن هذا الذي هو جند لكم، اوس دا راته تاسو خبره نه مانی، نو دا راته چې څوک د غزا چې هغه ستا لښکر شي او ستا تپوس چانه وکي. امن هذا الذي، بلکې څوک د غزا چې لښکر شي ستاسو، ینصرکم چې مدد وکي ستاسو، من دون الرحمن سوا د الله نه، سوا د مهربان باچانا. ان الکافرون الا فی غرور، ندی کافران مگر په دوکه کې. امن هذا الذي يرزقكم، بلکې هغه څوک دی چې خوراک در کې تاسو ته. ان امسک رزقا، کچری بن کی الله په تاسو باندې خپل خوراک، کدا الله رب العزت دا خپل رزق په تاسو بن کی، نو هغه ذات څوک دی چې به تاسو ته رزق درکې. بل لجو فی عتوین، بلکې دی ورنوتلی دی په سرکشی کې، په نفرت کې، و نفور نفرت کې. افمن یمشي مکبا علی وجهه، استاد ته خبره والا کوي. یو سړی د نسکور په سر روان دی، داسې مخې پزمکه باندې لګولې دی او په مخ باندې تولیږي، او بل سړی روغ رمټ برابر روان دی، دا دواړه برابر دي. امدا کافران به په ورځ د قیامت باندې نسکور رواني په خپل مخونو باندې. او مخکې ما تاسو ته ویل الذي امشاه فی الدنیا، هغه ذات چې دنیا کې په خپل روان کړی دی، هغه قدرت لري چې قیامت کې په مخ باندې روان کی. نو یو سړی دغه نسکور په مخ روان دی او بل چې د نیک برابر روان دی، دواړه برابر دي، چریم نه دي. افمن یمشي مکبن، آیا هغه څوک چې روان دی نسکور علی وجهه په خپل مخ باندې، اهدا دیر هدایت والا دی، امن یمشي سویا، یا هغه څوک چې روان برابر علی صراط مستقیم په لار برابر باندې. قل هو الذی انشاکم، هو یا الله غزاد ته چې تاسو پیدا کړی، وجعل لكم السمع والابصار، او ګرځولې د تاسو لپاره غوږونه او سترګې، معنا درکړي تاسو ته غوږونه او سترګې، والافئده او زړه، قلیلا ما تشکرون، ډیر لږ تاسو شکر وباسئ. په کار دا و تاسو د نعمت قدر کړی، په غوږونو قرآن اورېدلی وی، په سترګو حق لیدلی وی، په زړه باندې سوچ ور باندې کړی وی. قل هو الذی زرعکم، ورته وی الله غزا ته. ګوره ما تاسو د صورت مقصد تعارف ته خپل ځان، الله تا ته ځان خی. قل ورته وی هو الذی زرعکم، الله غزا ته چې تاسو خواره کړی او پیدا کړی پس مکه کې، و الیه تحشرون، او دی الله ته به تاسو ورجمع کولای شي. ويقولون متى هذا الوعد، ضد عناد دی او مسخری دی، ټوکی دی چې دا مشرکان او کافران کوي. ويقولون وایدا کافران متى هذا الوعد، کله به دا وعده، معنا کله به دا پورته کېدل. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتینی. قل انما العلم عند الله، مانه تاسو زکه مکوي چې د پورته کېدو ټیم ماته نه دی معلوم، صرف ایمان مې دالي چې پورته کېږي با، او ټیم ماته نه معلوم چې دا به کله کوم کال وای، کوم میاش وای، او دارنګي کوم جمعه وای، د دې پته ماته نه لګي. انما العلم عند الله، یقینا علم د قیامت او د پورته کېدو دا د الله څخه دی. و انما انا نذیر مبین، از ما کار معلوم دی او یقینا خبره ده زمیرون کې ښکارا. فلما راوه زلفتان، هر کله چې وګوري دوی عذاب لره نږدې، سیئت وجوه الذین، بد بکړی شي او دارنګي خراب پکړی شي، غمجن پکړی شي مخونه دا کسانو چې کفر کړی دي، داغي هغه بد اثر بد په مخ باندې ښکارا شي. سیئت بد بکړی شي وجوه الذین کفروا، مخونه دا کسانو چې کفر کړی دي. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، او به ویل شي دا هغه عذاب دی چې تاسو دا غوښتو. قل ارایتم، قول ورته پیغمبره ارایتم، تاسو خبر راکې ماته، ان اهلکنی الله، کچری هلاک مړ کی مال را الله، ومن معي، او هغه څوک چې زما سره دي صحابه کرام، او رحمنا، یا رب باندې رحم وکي. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم،
زمنګ ته د تکلیف تر رسولو او زمنګ نه د تکلیف د اوچتولو ذات خو معلوم دی کاغه مونږ ته تکلیف رسول غواړي هغه کولې شي کړه هم را باندې کول غواړي هغه کولې شي و تاسو راته وای کنه چې تاسو به څوک د چې تاسو د الله د عذاب د خلاص کی فمن یجیر الکافرین څوک د چې بچ کړي کافران من عذاب الیم د عذاب درناک نه قل هو الرحمن آمنا به ورته وایا د غذاب به حد مهربان دی منګ ایمان راوړ دې په د باندې وعليه توکلنا او په دې الله باندې موږ ځان سپارل دي اے پناور کون کې بچ کون کې ذات صرف الله دی بل څوک نشته قل هو الرحمن ورته وایا د غزاد به حد مهربان دی آمنا به منګ ایمان راوړ دې په د باندې وعليه توکلنا او په د باندې موږ ځان سپارل دي وستعلمون من هو في ضلال مبين زر دے چې معلوم بکې تاسو او زار دے چې و پیژنې تاسو من هغه څوک هو فی ضلال مبین چې هغه دې په گمراهۍ سرګند کې دا به تاسو ډېر ځل معلوم شي همدارنګه زر دے چې پته به ولګي تاسو ته دا هغه چې هغه په گمراهۍ سرګند کې دي قل ارایتم ورته وای خبر را کوي تاسو ماته ان اصبح ماؤکم غورا کچری شیو بس تاسو وچی دی کویانو کې توبه وچی کما په دې چونو کې توبه وچی کما دین يرونه کې وبکته لاړ شي نو داراته وای فمن یاتیکم بماء معین سوق دې چې به راتلو کې تاسو ته په وبو بهیدون کو باندې او په وبو چندارو باندې و خیرته کړه دا وزدل تباجی کویان دی مسلو استلیو ډیر زیات خرچې پېښې وي وبب کې ورته شو وسه څوک را پیدا کیږي درک کې نشته دې ته چا سوچ نه د دوی دا اړه کې دا چې ګنا دا خلک چې سوای قران او حدیث چې سوای دا اسی به ځای خبرې دي د دې اثرات په سترګو باندې خلک ویني دا غیر پاسم به انکار کوي